د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي پر افغانستان باندې هیڅوک تیری نشي کولی. هغه د پاکستان وروستي بریدونو ته یې غبرګون ښودلی و او پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه دښمنانو ته یې هم غبرګون وښود. هغه وویل افغانستان په وړاندې هیڅوک ناپاک نه ده او ښکاره تیری نشي کولی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان د استازیتوب ترمنځ لفظي تاوتریخوالي ته غبرګون وښود او ویل د افغانستان په وړاندې ناپاک نیت او ښکاره تیری د افغانستان په ډاګه شوه. مسعود په ایکس ټولنیز شبکه کې لیکلي زموږ د هیواد تاریخ د نږدې او لرې هیوادونه له بې بنسټه مداخلو ډک دي او د ملګرو ملتونو په وروستۍ غونډه کې د هیواد پر وړاندې د دښمنانو ناوړه نیتونه او ښکاره تیری په ډاګه شوه. احمد مسعود زیاته کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پلاوي مشر نصیر احمد فایق د هیواد د ټولو خلکو ملاتړ لري، د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. د مقاومت د جبهې مشر څرګنده کړه د دغه ډول لاسوهنو او ښکاره تیری په شتون کې زموږ د بریا راز وحدت دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په وروستیو شیبو کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پیل شوه، افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټانو ترمنځ لفظي شخړه وروسته له هغه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم څرګنده کړه هغه د طالبانو په اړه د خپل هیواد د حکومت دریځ څرګند کړ. خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړه خبر د الله په امان. تر بیا خیر.